دې بینا کو د لاس ترکاریانې ما نه دي خوښ زه په خپل لاس پخوم په داسې مشرانو چې د کشرانو ژوند پکې ورځ کوري ولې بیا څه وایي تاسو ما واده کړی کله هفتې کېږي د روژې نه لږ مخکې والله زه خو چاته خبر نه څنګه نه خبر ټیک خو تا بیا څه نشه کړې ده په روژه کې دا شی نه ونڅکي ګوره د څه نشه نو ګاډې واډې وې کړې چرس په دې څکلي چاته ټیک ده انشاءالله ډېر ژر به راباندې شروع کې ولې هغه ورځ لرې نه ده څه چل شوی نو سپینه خبره وکړه هغه غاړه او دا غاړه ولې او خبره کې نو که دا ښځه ماله کړي نو یې راشه د نه سړي لور د خپل کور کې کښېنه دا خو ستا کار دی خو ته سړی وې تا به د دې چونټې نه نیولې وې په زور به دې راوستی وې منتونه څه لکې والله چې به چې ورغلم ډبه یې چلو چې ته ووایې ډب به نه چلې بیا به دې پته ولګي ما ته دې مور ونه ویلې ویل ورغلی و او هلته لکه د ښځو یې ورته جړل دا نه خفه شوم په پې چا؟ زنانه ذات تور څه دی وه په هغې خفه شو او ما ته معلوم دی په هغې نه خفه شوي په ځان خفې لکه د نیکه دې ځان وې هغه به هم چې ما ته مخامخ شو چې وس پې بر نه شو په ځان به یې راکېښودل ما ته معلومه چې ستاسو ټوله شجره ما ته معلومه ده ډېر سپک نظرات وګورئ ډېر کار وکړه تا ته خو ما د واده نه مخکې ویلو چې د سړو خوی به کې جړاګانې به ورته نه کې چې خبره دې نه مني را چنچورۍ کوې او را غورځوې ویډه به وه چې ویرېږي ده نه اوس خو لا پلار کار خفه چلې ده چې لا ډب دې ورکړه چې سال وي نو ته به ډب نه ورکې نه چې نشي برداشت کړی څه دی وې بیا دې چې کار وکړه چې خپله ملا غوړه ګرځوه چې هغه دې ډبوي او چې ته ډب نه ورکې بیا ورته ټینګ شه ما کوم دقه ځای والي په کوم ځای چې دقه ځای والي و شاباش. والله چې دقه والي وګوره مولا دي الله په دې خو ده. داسې پاړونه پراته دي دا هغې والي توبه زه به خلکو ته څه وایم چې زما څنګه زاوزات دی داسې وې د چینار شان ځواني دا دنګه باډي او قدیر ځوانان قدیر ځوانان او د ښځې د جواب نه د ښځو خبرې چا سره مه کوې بار کنه ولې زه داسې کار کومه زه به څه چل وکړم جعفر خان ته به ووایم یا به هغه بلا لرې که خو جعفر خان مې بچی دی زه به ورته ووایم جینۍ به راولي خو بیا یې په خپل موټي کې واله چې بیا د نه لاړه نشي ټیک ده بېغمه شه دې نه بعد به ډب هم چلوم دغه لرګي وه دې ملا ته نیسم خو ګوره که وایي چې نه ځم کور ته که نه نو بس انشاءالله څه ودونه یې د ښځو دپاره مړونه ډېر او د ځوانانو دپاره ښځې ډېرې ولې ته خو لس ښځې کیف وې که خو د هغې باره کې به داسې نه وې دا خو زما بچی ده او د پښتو کور دی دا ته څه ګډې وډې دا به د پنجابیانو کور جوړوي دا ته پته ده ته بیا دې جوړی دې ښځو ورته اړولې ده ستا پرنګ ځوانان بیا دې جوړی ما ته معلومې ستی ټول نسل نه نو څوک وو لکه د ښځو خبرو باندې موږ چلیږو د سړو به نه وړې چې سینرې ورشه د لاس یې ونیسه او راوایډه زما څه کار دی تاسو به رانه رضا کوئ که ځو زمونږ څه کار دی ولې؟ ښځه ستا ده دقه شانته لکه د سوراب سایکل په کوټه کې ولاړ اوسه نه دې ته ګوره په مړو ورو دغه پیله راځه دم په ور کې مه مرسوبه کوه دم باندې مې لګولی چې غوښه لږه پاخه دم پیده جینۍ ته ورشه خبره درې وکړې خاوند یې خفه دي چې ما ته بدماشي کې هغې ته وکړه که څه ته ښځې ته دی د ښځې بدماشي خو ما څه خبره نه کړې ښځې ته ولې بدماشي کوم ما د ښځې څه نو ویلي بیا په قلاره خبره کوه زما خپله لاس وړوې منت کوه چې ورشه او دا جینۍ راوله نه مینه چونه ده زه ښځو ته نه کوم زما ښځه ده او د خاوند نوم خو د خو دی هغې ته منتونه کې او په منګه سور راځي مېړه د هغې زبانې اوس به دې دا غاښونه کښېني چا له غاښونه کښېني تاله. ته بېغمه شه ورته به ویې نادان ده نه خفه دي ګوره ښځه چې راشي خاوند ورته پاسي خاوند ورته پاڅي خو ښځه ورته پاڅي نه ښځه ورته پاڅي غلط شوم او زه ما ته وګوره ګل په شان ځوان یم داسې خاوند په قسمتونو مېلاوېږي تا ته وایي ټول زما صفت چل نه درځي ورېږه دا چیز ګډ وډ وې دا څوکه تېره وه راپاسه صفت ګل په شان ځواني چې دی نو دا په بدماشۍ کې پته لګي اوس دې د بدماشۍ ټیم دی لږ خپې ټینګې که او ورشه پسې
په اچ په باډۍ به څه وکړي نه که رضا کېږي نه بس بیا تبلیغ کار بیا شروع کړو بېغمه چې تبلیغ له به هم لاړ شي خو زه یې دله رضا کومه ته اوس ورچه ما په دې ترکارۍ پویه کړه چې زه یې صحیح پخه کړمه بس ټیک ده ته ماته خواږه لري چې خو چای ورکړو زه به چې د نیکه نه برابره هغه په ما له څه خواږه راوړو بس بیا خو زه خېټه ورم او ښځې ټولې خېټه وړې دي ورته ویې خواږه مې له راوړي چا ته هم ضرورت نشته په خپله به څه راځي اوس دې چل زده کوی نه د واده کړو سړو اوسه پورې هلک وي کمقل وي چل نه درتلو خلکو ته مینتونه څه لکې لږه خواږه خوله کې ور واچوه ته یې وینه چې راځي او که نه چې نه راځي چېرته به ځي بری بیبي تا سره خبره کوله ته د هلک نه په څه برابره ام بیبي تا د خو پته را ام د واده په ړومبۍ شپه باندې په 3 بجې لاړو تښتېدو کال ورپسې رالو خبر ترې نه شوم اوس دقه دې رالو وختي را سره میلاو شو زه چکر له تلو نو دا انصاف دی ته خپله ووایه خیر دی هلک دی بار به ورته هلکانو ویلي ورسه به تللی نن سبا چې څوک واده وکړي نو د همزولي ورپسې خاندي وایي په کور کې ناستی دی د ښځې پلوي نیولی دی نو دا د پسې بیا هم خندا کوله چېرته هغه به ورته ځان ښودلی چې نه زه داسې نه یم زه پښتون یم نو دا خبره خو دومره نه ده ته دې غټه خبره څه له جوړې ام ټیک ته بیګي بی ته ښه وې ښځې به بلاوي په جهان خو داسې نه ما چې څنګه کړې ده توبه خو داسې نه خو داسې نه زه خو بې په طبخي سور کړم او د لیده مرچکې او لیمبو به پرې واچوم ولې زه یم مخ کاره کړه مخ کاره کړه ما که د پټي مالک را باندې رالو د روجې دې ماسپښیني ته ګوره او تاسو په دې پټو کې ګرځېدو ته ګوره دا زه سینم او ویم سالن نه نو ما ته ویم ساګ به ځان تو ولې قات راغلی و چا سره پیسې میسې نه وي که کور کې رزق کم شو ویم اول خو ته هم تښتېدلې وې نه وې نو بچا مو سودا راغوښتې وې زه چکر له تلم ته پرېږده زما خبرې ښه ټیک جو ټیک جو اول به چې زما ښځه ګرځېده را ګرځېده چې هغه واده شوه اوس دا د نوکونو شیشه را پیدا کړې ده ویمه جینۍ ته چپ شه ویمه دا روجه ده او انسان ټوله ورځ ناره تېره کي د چا به سا ګوتړله کېږي د چا به څه تړله کېږي د چا به څه ته نو څوک به ځان له کوي نه نو سړی قیامت شو نو سړي چې اوس د واده په شپه وتښتي او په کور کې نور سړي نه وي نو دا ښځې به ځان له لاس په نه خوځوي که نه دي ځان سپېدار تاسو زما د واده څه غم دی ته ولې جاړې زه به الله دې نه کړي چې زه ستا واده پسې وجاړمه ویم هغه حقه وی ځکه خو ته دې دا خبرې کې ویم تم نه وې کور کې چې نارم نشته چا ته به م ویسې ما د ساګ راوړه تاسو د کوره مړ وځئ که نه وی نو نارې به تېروم زه خدای هم د نارې نه مړه که د دې نارې نه نایه عزت پېژنې که نه ویم خبرې ویمه پرېږده ده کې ملا غیرت رالو د واده په شپه وتښتېدو دی اوس مونږ ته د غیرت خبرې ستاسو کوي کور مو نیسه که نه اوس واده راغلی به دغه تا ګناه وکړه بس راغلی دلته به ناست کور دې نیسه کور ته نه ځي ویمه نه په تا کې غیرت شته او نه د په هغې پلار کې او نه د هغې مور کې یا مور دې م راته یو ټایم نه وایي چې راشه مونږ کره دا روټۍ وخوره د مېلمنو څوک داسې قدر عزت کوي مېلمانه د یو ټیم دوی ستا خو درېشتمه ورځ ده نه دا رزق خو الحمدلله د الله طرف یو نعمت دی که نه په تا باندې والله چې د زخرو پونه هم سېوا ده دا دی ولې راوړو ویم داسې کې مېلمانه د بېعزتي مه کوه یم د خلک روریان د خوریان محافظ وي زما ورور د ښځې د پلو پسې غوټه شوې دی او د خور ورته خور نه ښکاري ښځه غریب هم ترې مخ سر وخي ښځه غریب هم هلته ناسته ده خدای ګو کور ته دې کمرې ته دې پرېږدي تا خو د خدای چېرته په شرمونو شرموي چې وشرمېږي نه لکه نو تا له ما سم نه دي کړي ویم کول به د خو د واده نه مخکې چې کله ما هغه میرګاټې کړی دی ویم زه خو تا ډوښکارم نه نو زه دا کور ته درغلي نه تا ته څه وکړم ما د ښځې مخه دې لیدلي نه دي نه څه وکړم خدای راته وایي چې ته تلې ولې وې په دې خو م پوهېږه که نه خپله مرضي مې ده زه د ښځې غلام خو نیم زه عوام هغه یم چې چونیوم د هغه یم ویم ته خو دا خبرې کې خو اما ته څه وایي وایي ورور مې ته د نیمې شپې وتښتولو دا پیغور نو اوس ما ته راکوي هی وکړل بوړه شګره وایي ویم دا خبرې او څه خبرې نه ښکاري او زما واده چې کوم دی نو بس
ور ښکاري ما نه ته اجازه راکې ډېر ورته دی یوه خبره وکړه نه ما نه مخکې سره که دا ګډو پیزو ځای اوس اوس هغه باندې ته څوک یم ته مې داسې لګي لکه ورږه سپږه چمه هسې پې بدي لګو خو دې د کارغه د پوندې شان مخ وه ګناه شم د پرته بلل که خو دې کړی ای خدایه ویم الله د خارښتي بوټي په شان کې دا مخ روک که دا لاره دا ته څه کې صابونداني شبه خو یم په بله ورځ بتلو په بله ورځ بتلو نو بس د واده په شپه ووتو لاړو کالام ته اصل کې د همزولي په دقه ورځ ته ملګری معلوموي چې دا و څنګه دی د ښځې څه بدل شو که نه موږ څه یاري دوستي پالي ما ته پته ده د دې هلکانو خو د شکار دی د کور خبره ده مرورتیا دې په سر سترګو خوند کوي خوند کوي چې ښځه د سړي نه مروره شي خو دومره خلک خبره نه اوږدوي بله ورځ به دې تره او پلار پې لاسونه اچولي نو غم به دې جوړ شي ای ما کنه بیبي تم خوي بس نه پریمي دیو هغه مور پلار خو د سیدی وته یا سن چې جنې ته طلاق ورکا هغه هم پدې نه دي دا خبره هم ده بله دا خبره ده چې هلکانو زړه ډېر زر تنګېږي نازو ادا کوه خو دومره مه کوه چې د هغه زړه دنه واوړي هسې نه بله ورځ غوبل راوالي چې زه بله ښځه کوم بیا به ته چغې وې ام بس بیبي ستا خبره منم خو خلاکېږم ورسره ام کوریشا ووایم دا ټول شیطانت مې د مور دیو هاي هاي ما خو تا ته واده نه مخکې ویلي چې د دې شرارتۍ به نه منې کو دا پوښتنه وې چا به په آیا عزت کړی وې مټي څه به نه راتلې ستا مور ته خو لږ سوچ وکړه کارنامې کمه کړې ام بیبي زه به ستا ومنم خو تم لږه مهرباني وکړه چې هغه خواښ سره مې خبرې وکړه الټې مې را دونه ژبه را بار کړي یو هغې ته به زه ووایم خیر دی موږ خو مشران یې ملامت یې څوک هم داسې راکاږي څوک هم داسې راکاږي زه به یې پویه کړم تا ته خبره کومه هلک ته له خواږه م راوړي دي بیبي به وایي بیا څه شرمېږه دقه ټیم دي د خواږې راوړي ځان څه او بس بانه ورته جوړه کوې په دې خوږو مې څروغه وکړه ګینې نه مې کوله هسې ځان پې قدر که خو ډېره په خبره کلکه نه شي لږ ډېر ورته ځان دروند کړم ځان پې دروند که ناز تا ډېر خوند کوي زه چې پېغله ومه او ما له بیا خواږه راوړه نیکه دی الله نو دا خوږونه به ډېر را باندې بیا د نیکه خوږ لګېدو ته ډېره روانې کړه بیبي دغه شان د مور دې ونه مني شرارتۍ ښځه ته هغه خو غواړي چې دا کور وران شي ام اوس په ګور بیبي زه به د خپل روان کور نه ودان کور جوړ موریا پلار ته دې ونه وایه چې مور راغله ام زه ورځه مورې روژې ماتې لږ ټایم دی دا اوبه مې راډکو صحیح ده ترنمه ام یا الله شکر دی بیبي هم راته خوي ام نوره ورسره نه بدنیته کېږم هسې نه خدای مه کړه پرېمې دي بل واده را باندې وکړي یا الله ته مې مدد وکړي هېڅ خپلې خاغ دې را روان دي بند کړه د قرآن خاطر یو د روجي ورځ ته ګوره پېښ شوې او تا پکې کېدو ټماټر او نیمې بېنډې خنده به مړه بد لګي روجه چې ستا جوړې روجه نه ده نه تا به نه وي پتان نه وړي څه ګرځه ځه پتان نه وړي ځه چې تا نه نه ولې تېره سره مو نیسه روجه خو نه یېږده ماشاءالله داسې خوړې نه پخه شوې ده زما ورته ته اوس تړو شو دلراجه یا دلراج دا لوښي راوړه که نه بهتره ده ما ته لاړه شي نو بیا کښېنې ته چې کار وکړه هغه نادان څه شو هغه له اواز ورکړه او نادان ته اوسه په دې ټایم باندې زمونږ په کور ګاونډ کې داسې غریبانان دي دغه چې دا بسمینه هغوی به دې څه پخ کړي یا نه ما ته د هغوی کور معلوم دی دې ګاونډ کې لږه ترکاري ورکومه په دې روژه کې ډېر ثواب دی بای بس تعالی نه کا او مونږ به نار ناسو او د خلکو کورونو ته لېږل کوه او هغې مونږ له سره لېږلي تر اوسه پورې الله نو ولې زه په بدل ورکومه څه دا خو د ثواب کار دی او په دې روژه کې یوه خجوره چې ورکړې د احد د غر عمره ثواب لري مورې دوی ته دا قصې مه کوه دا د غر په شان په خپلې تا د غر وجود دین ویلی دي چې ورشه هغه دوه مسافر راغلي دي
خیر غوښته ما یې د کوڅه کې کېنې را لرای روټۍ وباسم چې خلک وخوري دا روژه لري کې به صدقې ورکړې. ها واو د مفت مال تعالی نه کې مرشه ټول گاونډیان راغلي د کوڅې مخې ته کېنه د خپل جیبه خو دې نه دي تللی زما عجز خاوند د جیبه تللی دي. ستا خاوند زما څه دی او ستا زوی دی ولې نو زما په حق نشته دی زما څه ستاسو دا حقونه خو نه ختمېږي او اوس اوس په وته رور وی که نه اوس په وته رور وی چې جیبونه مو تعالیان کړله سمشه ګورې دا لور د ټپه پخه کې نوم ګورې ولې ما په دې مه یاروه ولې شاله بې غیرته سړی د لور خور پیغور ورکوي او بې غیرته سړی به دا خبرې کوي داسې خبرې به نه کوي دا دې خبرې تو مې بیا کې یاره 2 منټه پاتې دي دوه 2 منټه پاتې دي اله داسې کار وکړه دا بسپینې کا ورکړه او دا ګلمینې کا یاره خو چې مونږ وخورو جماعت نه لږ ته کم که پاخه بیبي لږ ته کم که دا خو ډېر زیات دی ته مه ور وړه کینې دا غاښونه دې کینو ما زړه غټ کوي خیراتونه وکوي او په خپل ژوند خیراتونه کومه ما ته پته ده دا زامن دا 11 میاشتې ته سړېږي نه سړېږم خو دا اوس روژه ده تاسو خو هم د یو واده خلک یې 2 منټه پاتې دي پیږي مونږ باید وخورو بیا به ماښام نه بعد یو سمجه ته دا ټیکار بس مینی کاټه مې د هغې لور د تالک وټه سترګې وایي او ته خو شریف یې که نه ته خو شریف یې شرالک دې څه شو زه ورځم د مسافر له دا ورکو ښځه ته ورشه درې وله وباسه او هغه شاتري ته ووایه چې جیګ دله ډک کړي اوبه م وله ویڅه خپل میړه ګټه خو دې نه ده خپل میړه ګټه دې ده ما بچي دي ما زه چېرته یو سم نو تا ته ما څه ویل ورې وړه که نه ورېږه دا م واله هغه خو دې پلار واغېسته د چې کار وکړه چې دا زبرګې روجې ته وګوره او خولې پورې د سپې تړلې دا بار خلک پسوي یس سپی مردار ته نه مړېږي را پاسې ناوخته کېږي ګوره هغه ګیزار بس دا نور اوچت که سر پې کېږده بس پالان کوې ما صحیح ده بس دی الله ما ته پته ده ستا خاندان وږی تاسو په د بل لاس ته کتل چې څوک به څه راوړي راته راواله شاته کار کاکا ته ورسره څنګه لګې خدای دې دا د کوکر په شان مخ اورېرې کا الله دې د دې روجې نه وباسه دا روجه مې در باندې نه سود کېږي او د اختر په درېیمه مړی خدای دې تباه کړي ته به نه وایې چې د دې ښځې روجه ده داسې تازه ته اوس څه لا خوله وې زما دې تشې سوری کړو ستا څه کار دی زه اوسه لګیا وم کړ څه شوه میراته راواله ده څه شوه په دې لوپټې ونیسه خپل پټې ونیسه دا غشتو راله ډېر بد یې غپاول کوئ غپاوله کجوري دي په دره ایښې که نه ښه دې مې دې بس دا څه پې اکشن ای لالو ام ما تا ته یو ځل ووې که نه ام بار بار راله زه ورراله بیا ښکلې جوړ کړې ګینې نه اوسېږم د صحیح دی ټیک دی دا اکشن شابسي وی روجه ده کم ده روجه چې داسې په خوبونو یې تېرېږو راشه بیبي مې تا بچم فرنج ښکاري شبر کا کار خپله بوټلې او چاپوي زګار شوی وته نه اوس خبره کوم چې دا قصه څه پیښ شوې بس صحیح ده دغه مه کوه ښه چې زه جام ډیم که نه دا د غولو شوباړي دي دا به یې کله مال رابغوي کله به یې د مارې اکشن ام بیبي ته ښه وې خو خیر دې تم سوچ وکړه که نه په بله ورځ به تلو نو ده بس د واده دا شپه صحیح کړې وه دوباره اکشن عظیم الشان ګناه رانه شوې ده د پخاني زه راته ښایې ولې نه به دې کوله نه کاکا جي هم د غریبانو خلکو دا ګوانو رانیوه فریاد یې غټ غټ وکړه ولې څه دا شوې دي زکات راغلی و پوه شوې پوه نه شوم په مرزو بچو کې ولاړم خونه داسې راټولن کړي وو یو ته مونږ نه خوړه بېګان نه ده خوړلې او بچي مري دا د چا واخیستو مړه دا جګوله کچې کې ورته هغه نومونه هم راباندې بد لګي کاکا جي یو د منځني هغه عبدالله لیکه ولیکه لاغله دې ولې ورکولې دا نه جړ په ځان ته جړ کړو لیکه عبدالله جان منځني دا که منځني ورته ولیکه سني د محمود آبا اکشن ای لالو ما تا ته وویلې که نه یم چې بهر به راله زه یې والې رک د سره به اوسېږم یا به راله
ماشوم د پټو بدل کا ولې کړی دي راشه سمره کې ماشوم دې ثواب به وي اکشن سنی محمود آباد شنی محمود آباد همراز اور بیماردن همراز د مردانو اجاو اوچ جی او چورو کا دی کسان دی مړه اره پیم بګیو لګا عارف کم ځای تورنځه 4.5 4.5 او اوچو شخودی شخوتی مغاندا